اشرف غني په نوي تازه پیغام کې ولس ته څه ویلي دي او د کابینې په اړه یې څه رازونه افشا کړي. همدارنګه په نړیوالو غونډو کې د پخواني حکومتي چارواکو په اړه یې څه ویلي دي. د طالبانو په اړه یې داسې خبره کړې ده چې ممکن په اورېدو یې تاسو هم حیران شئ، خو په دې ویډیو کې وګورئ چې دا خبره څه ده. د ویډیو تر پایه ستاسو ملتیا غواړم، راسره اوسئ. ولسمشر غني په خپله فیسبوک پاڼه تازه یو پیغام خپور کړی دی او په دې پیغام کې ویلي دي دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ او زموږ پخواني کابینه په افغانستان کې یوه سلنه واک هم نه لري، خو لا هم په نړۍ کې ځینې هیوادونو پخواني سفیران او استازي د خپلو موخو او په هیواد کې د نوي بحران د رامنځته کولو لپاره هڅوي او نړیوالو غونډو ته یې رابلي چې په دې ډول د هیڅ قانون له مخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نشي کولی. ښاغلي غني زیاته کړې غلام محمد اسحاقزی نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا هیڅ حکومت او ولس ملاتړ شتون نه لري. غني غږ کړی دی نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت څخه لرې شي باید د اوسني حکومت سره تعامل وکړي. غني وایي دوی سره باید مرستې وکړي، د افغان ولس کنګل شوي پیسې دې ورکړي او په رسمیت دې وپیژني. غني وړاندې وایي نړیوال باید درک کړي که سولواکه او امن افغانستان غواړي نو د دوستۍ لاس دې ورکړي، دښمني یې تر خپل اغېز لاندې نشي راوستلی لکه څنګه چې په تیرو 20 کلونو کې ورته تجربه شله. غني په اخر کې لیکي کیدای شي زما د نظر سره زما ځینې دوستان موافق نه وي، خو زه تاسې ته معلوم یم چې سپینې خبرې کوم. نن چې ښاغلی اسحاقزی زما په نمایندګي یا د افغانستان په نمایندګي خبرې کوي زه واقعا د شرم احساس کوم. دا چې ولسمشر غني د افغانستان کنګل شوي پیسې د خلاصون غوښتنه کوي او همدارنګه له نړیوالو غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني، تاسو ورته څه ویل لرئ؟ کولی شئ تاسو خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره همدا سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مل شه.